د ګډو ګټو او د هیواد د اوږدمهاله پرمختګ پر بنسټ د آمو سیند د تیلو د حوزې د پروژې د بیا پیل لپاره همکارۍ د نوي پړاو په هکله زموږ وړاندیزونه. نن د سهار له لوري د آمو سیند د تیلو د پروژې د همکارۍ د هغه مسلې په اړه خبرې کوم چې په وروستیو کې پراخه پام ځان ته راړولی دی. زموږ موخه دا ده چې د خپلواکو څېړنو، ملي ګټو او د هیواد د اوږدمهاله اقتصادي پرمختګ پر بنسټ د مسلې دقیق تحلیل او رغنده وړاندیزونه له مسؤلانو، شرکت او ټولنې سره شریک کړو. زموږ اساسي هدف د منطقي او رغنده دیالوګ پل جوړول دي. زموږ وړاندیزونه کانکریت نه بلکې د تغییر وړ دي. باید پر حقایقو ومنو او په عادلانه ډول هغه رغنده نقش قبول کړو چې چینایي شرکتونو د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په لومړنیو کلونو کې لوبولی دی. باید روښانه راتلونکي ته وګورو او د پرمختګ په لور مؤثر عملي ګامونه اوچت کړو. دغه یوه ملي پروژه ده او ملي پروژه د افغانستان د خلکو سره لري. نو موږ به هم دې کې خپل رول ولوبوو، څه امکانات چې لرو، مسلکي کسان چې لرو، که چېرته اړتیا وي موږ کولی شو چې دغې برخې کې مرسته او کومک وکړو. حکومت د موږ مکلف ده چې د ملي ارزښتونو، اسلامي ارزښتونو، د قوانینو په چوکاټ کې هر رقم تعامل ته د نړیوالو سره د سیمې هېوادو سره باید دوی غشي یعنی لاس په کار شي. هیڅ نوع سیاسي مسایل په اقتصادي مسایلو باندې باید اغیز ونه کړي. دا چې اغیز کوي پس متاثره کېږي، ولس متاثره کېږي، ولسونه دغه کې د حکومت توجه غواړم